تاسو لوپري کوو، ما تاسو نشهیي مواد، چرس، افین، تریاک، شیشه دا ولي تلان چاته الله هیڅ توان نشته. الله د تمام خلق له شرقه تر غربه، له شماله تر جنوبه، له ځمکې تر اسمان، دا تمام خلق چې نشهیان چې دي الله په خدایي کې دومره ذره فرق نه کوي. توان چاته ده؟ ما تاسو دماغ تا ټولنې ته ده، دماغ تا کلي ته ده، دماغ تا علاقې ته ده، دماغ تا سیمې ته توان ده چې مال هم په امن نه، عزت هم په امن نه، هېڅ شی موږ تاسو ته په امن باندې نه دي. نو توان د بدو اعمالو د ځوان د فساد توان بېرته په خپله ځوان ته راځي ده. نو قدرمنو موږ او تاسې د اصلاح ګټه دا د موږ او تاسې ده. موږ او تاسې د فساد توان دغه بېرته موږ او تاسې ته راځي ده. نو موږ او تاسې باید کامل کوشش په دې باندې وکړو خپل ځانونه اصلاح کړو. ګورئ تاسو مخته زندګي لرئ، تاریخ لرئ، تاسې کوشش وکړئ دا د خپل تاریخ پاڼې دا په ښو نومونو باندې ډکې کړئ. دا د خپل تاریخ پاڼو کې ښې کرښې ولیکئ، ښې خبرې ولیکئ او دا فکر وکړئ چې زه به سپین ږیره یم، د 80 کالونو به یم، خو ما به په ځوانۍ کې یو غلطي به مې کړې وي، یو کمزوری عمل به رانه صادر شوی وي، دا د ما د تاریخ په پاڼه کې لیکل کېږي. قسم به 50 کاله وروسته به د تا مړی تا ته پیغور درکوي چې ته تل پورې زما په مخ کې غږېږې، فلاني وخت کې تا چیش کوله، فلاني وخت کې ته په څه ډول باندې ګرځېدلې. نو ګوره د آخرت پېټی په آخرت ته درته ایښی ده، دا دنیا کې څومره سوال درته وکړ. ځوان باید غیرتي وي، ځوان باید احساس ولري، ځوان باید لوړ فکر ولري، ځوان باید تاریخ ولري. نو ګورئ که غواړئ چې آینده د تاریخ پاڼې په زرینو کرښو ولیکل شي او د تاسې په تاریخ کې بده پېښه ثبت نه شي، سر له اوسه په خپله ځوانۍ باندې فکر وکړئ، په خپله ګرځېدا باندې فکر وکړئ، په خپلو ملګرو باندې فکر وکړئ او داسې سوچ وکړئ چې تاسو باندې به یو وخت راځي ستا د دغه ځوانۍ جنګ به بیا 50 کاله وروسته هم کېږي، ستا د دغه ځوانۍ قصې به 80 کاله وروسته بیا هم کېږي. او ګورئ ځوان باید جدي وي او ځوان باید شجاع او غیرتي وي، ځوان کې باید سختوالی وي، ځوان باید بې غیرته نه وي، ځوان باید کمزوری نه وي، ځوان باید بې احساسه نه وي. ما چاته کیسه کوله، پخوا ځوانان وو، ما ته به ډېر خوند راکاوه، لوپر به وو، نورې ګډوډۍ به یې کولې، خو سخته غیرتي وو. دوی په کلي داسې څوک تېرېده، رک رک سړی به روان و چې وره بدل را کلي کې چشته ځې، په دې لاره باندې چشته ځې، څه ضرورت نه ده، چا په دغه لاره باندې روان کړی، سړی به یې راونیو، ګیر به کړي د ګرېوان کې، څه به یې راودرېد، څلور ځوانان به پرې وختل، بله ورځ به هغه چرسي، هغه لوپر، بدعمله هغه به ویني روغ سړی دغسې ووایي، که زه ورسم څرمن به رانه وغواړئ. قسم ده که د کلي په منځ باندې بیا بېکاره سړی تېرېدلی شي. دا د ځوانانو غیرت و، دا د ځوانانو همت و، دا د ځوانانو شجاعت و. مجال نه اوسي په کلي کې بیا یو کمزوری سړی تېر شوی وی، د چا ناموس ته، د چا کور ته، یا د غلا دپاره یا د بېعزتي دپاره یې کاږه ورکتلي وای. خو افسوس نن ډېر افسوس، کله یې د بدعملو نه ډک، کله یې د چرسیانو نه ډک، کله یې له غلو نه ډک او په کوڅو کې ډلې ډلې پردي خلک وځي ننوځي، زنانه وځي ننوځي، په ټول کلي کې دومره سړی دي چې چا ته مخ ته ودرېږي چې کوم چې نه راغلی، چېرې ځي، څوک یې، څه کار لري، بس احساس مړ شه، غیرت ختم شه، په نر کې نرتوب ختم شه، په نر کې شجاعت ختم شه، نر او ځوان کې چې کومه د ځوانۍ هغه د غیرت ماده او شجاعت په هغه کې ختم شول، ځکه خو له داسې پېښو سره مخ کېږو، ځکه خو له داسې کیسو سره مخ کېږئ. په خدای قسم هم نه ده راته جومات کې ولاړ یم که نه چې د اوس وخت دغه ځوانان علاج موږ او تاسې د هغو ځوانانو له جملې نه نه کوي. الحمدلله موږ او تاسې په اطرافي سیمه کې یو، ډېر لرې سیمه ده، الله د کار د ژوند نه وساته. قسم ده له دغسې کیسو سره سړی مړ شي،
سړی حیران شي یا الله پاکه دا په کومه زمانه کې موږ پاتې یو دا څه زه اورم دا څه زه وینم دغسې نادرې کیسې به واورې بیخي یعنې د سړي هغه خبرې په خوله باندې نه راځي ډېر وارې دا شی شوي ښار به موږ په ښار کې او بیا دغه زموږ وظیفه هم داسې بیا خپله وظیفه داسې ټول دغه دونه نور کیسې راځي ښځه نیسي د یو چا سره په هوټل کې په یوه کوټه کې ګوښې ته شي هغه راځه جیب په جای به دې شي ورور یې راشي او وګواښېږي چې راته ملا صاحب ټوپک راکړه مړ یې کړم مردار یې کړم ما ناموس پرې په ما ده کتلي پرې به یې نږدم ما به وکړم دا به وکړم هغه راځي چې ملا صاحب خو کوم مشکل نه اوسه که تاسو ته مشکل نه لرئ پرېږدئ موږ لپاره په کومه عریضه نشته سړی وشرمېږي سړی کسان ته د خپل ځان ته غوسه رسېدلې راشي دا په کومه زمانه کې پاتې دا څه کېږي دا څه امکان لري یوه ورځ شیخې ته څه یو کس راغی د پوهنتون محصل په ښار کې موږ کتابونه ډاکو او بیا د ده ورور نه دا کیسه څه وه ما ته وایم ملا صاحب موږ ورور خو کومه ګناه نه ده کړې خو دا جانب مقابل یې نه درېدله او هغه شرنګه وه خو خالي راغله ده هوټل کې یوه شپه کړې ده نور خو څه نه دي کړي داسې مې ورته وکتل د کتابونو ته مې ورته لاس کړې معصور ته خپل کتابونه په سر درکړم خلک ویې چې دا د عصري تعلیم مخالف خلک نو جالب همداسې ته خپل ورور د بل چا سره داسې زغمې ولا ته د خپل کور والا سره بل څوک وزغمې بیا بل څوک هم زغملی شي نو ګوره دا ټولنه په داسې طرف روانه ده دغه طرف ته ټولنه مایله ده چې قسم ته موږ حیران کړي یو چې دا اوس په کومه زمانه کې موږ پاتې دا د څه رقم قصو سره موږ مخ کېږو نو قدرمنو موږ تاسې د الله تعالی له دغسې بېغیرتي نه له دغسې کمزوري نه وساتي اطرافي سیمو کې الحمدلله پښتانه یو او تر اوسه پورې هغه غیرت هغه ایمان هغه احساس دا په ځوانانو کې په سپین ږیرو کې په دې پښتنو کې الحمدلله تر ډېره پورې پاتې ده الله دې تر ډېره پورې دغه احساس دغه غیرت په تاسو کې پاتې ولري نو قدرمنو شیخ صاحب هم راورسېده انشاءالله هغه به تاسو ته چې کوم موضوعات ورکړي دي په هغوی موضوعاتو به شیخ صاحب تاسو ته خبره کوي خو زه صرف دومره درته وایم چې دا تاسې دلته راټولېدل دا د تاسې احسان په موږ باندې باعث و چې تاسې دا د مدرسه په تاسې جوړه ده د مدرسې تعلیم په تاسې خوندي ده د مدرسې دغه تعمیرات دا تاسې جوړ کړي دي او موږ داسې بولو چې دا مدرسه زموږ د کلي دپاره دا د اصلاح سبب وګرځي د خیر سبب وګرځي موږ د مدرسې ځوانان کلي ځوانانو ته یو خیر ورسېږي یوه ګټه ورته ورسېږي شرم د کلي ته ونه رسېږي نو یوه وعده درنه اخلم دغه مجلس سیاسي بڼه نه لري دا په یقین درته وایم یوازې ځوانانو د تاسې د اصلاح په خاطر جوړ کړی ده دا وعده به راسره کوي چې د بل ځل دپاره موږ را غوښتلې راځي به که نه به راځي لکه راځي جزاک الله انشاءالله موږ به تاسو وخت واخله غواړو او دا قسم درته کوو چې یوازې د تاسو اصلاح د تاسو پویه او د دې دپاره چې تاسې د خپله تاسې او د تاسې د ورکته نور ځوانان د تاسې وروڼه د تاسې بچیان د تاسې ماشومان دا د خیر په لاره باندې لاړ شي دا د شریعت په لاره باندې لاړ شي او دغه یوه داسې لاره او طریقه زده کړي چې هغه نه د کلي دپاره پیغور نه د کور دپاره پیغور نه د وروڼو دپاره پیغور نه د بل چا دپاره پیغور نور موږ د تاسې د راټولېدلو نه کومه سیاسي موخه او هدف نه لرو دغه اصلاح هم هدف دی انشاءالله بار بار به د ځوانان راغواړو تر څو موږ او تاسې ځوانان په روغه لار باندې روان شي نور ورونو دا لوبې که کرکټ کوئ که ولیبال کوئ که هر شی کوئ یوازې د عورت د پټولو سره احتیاط پرې کوئ نور دا لوبې د هېڅ شریعت کې نقصان نه لري هېڅ ګناه کفر نه دي لمونځ مه پرې قضا کوئ دا مدرسه تاسو مدرسه دلته کرکټ کوئ راځئ لوب په جمع باندې کوئ نور خو لوبه خو کفر نه ده کنه د دنیا کاروبار کوئ مزدورۍ کوئ دکاندارۍ کوئ دا حلال رزق ده دا عبادت ده دا ثواب لري تعلیم وکړي عصري تعلیم وکړي دیني وکړي ځانونه پوهان جوړ کړي تکړه خلک ځانونه جوړ کړي دې کې هېڅ کومه ګناه نشته یوازې هغه کار چې شریعت ناروا او حرام بللی د دغو کارونه ځان وساتئ الله هم دغه راتګ قبول کړه الله هم په ځوانیو برکت کړي خدای پاک هم اصلاح کړه الله هم د خپلو کورنیو دپاره د عزت او د ویاړ او د افتخار سبب وګرځوه الله هم د جنت ورسوي
جزاكم الله ډېر قدرمن محترم جناب مولوي صاحب محمد صابر صاحب د علمي وینا څخه یوه نړۍ مننه. مخکې له دې څخه در شیخ صاحب راسي د مختصرو څو خبرو دپاره په پوره ادب او احترام بلنه ورکوم. جناب مولوي صاحب محمد شمس الدین عرفاني صاحب